نن په ټویټ پاڼه باندې طاهر اشرفي څه ویلي وو، ویډیو تر اخره پورې پاتې شئ. ګرانو ملګرو السلام علیکم. نن په ټویټ پاڼه باندې طاهر اشرفي ټویټ کړی وو چې هر چا چې رایه استعمال کړه هغه د طالبانو حمایه کوي. نو دا مفتي دی د وخت چې دې ته ښه پته ده چې رایه استعمالول ثواب لري او چې استعمال نه کړي ګناه لري. نو ستا خو په لاور کې د شرابو کارخانې دي، ته ځان ته مفتي وایې، ته مخکې ځان ته وګوره، ګېډې ته شاته دې وګوره، اندامونو ته. یو مفتي یو عالم دومره نه غټېږي. د پیغمبر اسلام حدیث دی چې کوم مفتي چې تاسو کوم رښتینی مفتي یا ملایب پیدا کړو نو هغه به دومره کمزوری دومره چې تاسو په دې باندې شکل چې دا به دې ځای نه پاتې کېږي، بل ځای ته به لاړ شي. او دا دومره حرام خور انسان، دومره ذلیله انسان دی چې ځان ته مفتي وایي او داسې بې ځایه فتوې جاري کوي چې بېخیال. نن یې ویلي په خپل ټویټ باندې که چېرې د افغانستان کې چا رایه استعمال کړه کافر لګولو بیخي به موږ به هر څه کوو کافران، خو چې په یو هېواد کې هېڅ خبره نه کوي. ولې چې هلته کمیونټي ده، همدردي ده، هر څه ده. خو دلته بیا افغانان دي، بیا په دې خبره مستمع کوي چې ولې دا خبره دې وکړه ځان نه کوي. نو باید موږ د چا خبرو ته غوږ کېنږدو، موږ باید خپل کار ته حکومت ونیسو، موږ باید خپل راتلونکی وټاکو، موږ باید د سرلوړي لپاره مطلوبات زموږ د جوړېدو په دې کې تاسو خوښه شوي